چا پوښتنه کړې چې مفتي صاحب کچا غوښه خوړل جایز ده که نه ده؟ یوه مسله. او بل کچا انډه یعنې هګۍ خوړل جایز ده او که نه ده؟ دوی مسلې سوې. او بل کچیرې پر بدن باندې مچر یعنې غوماشې کښېني ته پر ځای باندې هغه مچر مردار کې نو دې به وینه چې پر بدن باندې ولګېږي پر جامو باندې پر کپړو باندې ولګېږي نو دغه پاکه ده که ناپاکه ده؟ نو دغه ضروري مسلې دي دا ضرور در سره واورئ مخته در سره شیر کړي. کچا غوښه خوړل دا د انسان فطرت نه دی خو البته حلاله غوښه کچا غوښه کچیر تا ته قوت درکوي کچیر تا ته ستا خوښه وي خوړلی سي خو لیکن د دې دغه چې دی آداب څخه دا نه دی چې انسان دی کچا غوښه وخوري ځکه دا د حیوان صفت دی جایز دی. او دویم کچا انډه یعنې هګۍ خوړل دا بالکل جایز دی بدن ته طاقت ورکوي د دې کتابو کې د شنید راغلی چې دا ناجایز ده. او بل کچیرې پر بدن باندې غوماشې یعنې مچر کښېني او ته راولاړ سي هغه مردار کې په دې سره دغه بدن هغه خراب سي هغه په وینه باندې څښا سي ولړل سي نو دغه وینه چې ده دا پاکه ده ځکه علماو فرمایي چې د مجبورۍ په وجه باندې دوی ته اجازه ورکړې ده چې مچر یعنې غوماشې دا داسې یو شی دی چې د دې څخه رغستنه نسته دا هر ځای هر وخت کې دا پر انسان باندې کښېني او انسان ته تکلیف رسوي د دې چې څومره وینه ده دغه وینه پاکه ده که چیرې یو انسان پر جامو باندې هغه وینه وي دې سره لمونځ وکړي هغه لمونځ جایز دی خو البته دغه ځای دې ومینځي د آدابو تقوا خلاف دی.